عثمان خواجه له پاکستان سره د لوبې پر مهال یو ځل بیا له فلسطینیانو خپل ملاتړ وښود. د استرالیا تیز توپوهونکي عثمان خواجه چې تېره ورځ له پاکستان سره د ټیسټ لوبې لپاره د تمریناتو پر مهال په خپلو بوټانو د فلسطین په ملاتړ د ټولو ژوند مساوي دی پیغام لیکلی و، د ICC لخوا خبرداری ورکول شوی و. ICC د عثمان خواجه دا کار غندلی و او ویلي و چې د نوموړي پیغام سیاسي جنبه لري. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC ښاغلي خواجه ته خبرداری هم ورکړی و که له پاکستان سره یې په لوبه کې له یاد پیغام سره بیا خپل بوټونه په پښو کړل له لوبې به یې کېنوي. له دې سره هم مهاله بیا عثمان خواجه په خپله ایکس پاڼه د All lives are equal یا د ټولو ژوند مساوي دی پیغام په اړه په یوه ویډیو کې وضاحت ورکړی و او ویلي و چې زما پیغام سیاسي اړخ نه لري بلکې زما لپاره د ټولو ژوند یو شان دی. نوموړي زیاته کړې وه چې ما خپل غږ د بشر حقونو لپاره پورته کړی، د بشر دوستانه غوښتنې لپاره. که تاسې یې بل ډول اخلئ هغه ستاسو مشکل دی. د عثمان خواجه د اقدام په خواله رسنیو له پراخ هرکلي او ستاینې سره مخ شوی، خو نن د پاکستان پر وړاندې د همغو بوټونو له اغوستلو منع شوی و. خو نوموړي یو ځل بیا هم په خپل لاس د تورې پټۍ له تړلو سره له فلسطینیانو خپل ملاتړ اعلان کړ او د فلسطین له خلکو سره ودرېد. په همدې حال کې د فلسطین په ملاتړ د عثمان خواجه وروستی پیغام په ډیره کمه کچه غندل شوی، خو په عین حال کې د ډیرو خلکو زړونه وګټل.